هغه میرمنې چې په خپلو پیاوړو لاسونو سره سینې یو بل پورې اوبي ترڅو د غالیو په زړه کې د ډول ډول رنګونو کاږلو سره خپل ژوند هم وغوړوي. دلته د هرات ګذره ولسوالۍ کې د غالۍ اوبدلو په دغه کارخونه کې شاوخوا 2000 اړمنې او بې سرپرسته ښځې چې له دې وړاندې له معیشتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي ورته د کار زمینه برابره شوې ده. مثلا دو خانه که بشینیم اصلا خانه که بهتر همین خالی بگیریم مثلا موش خرج درآمد دیگه خیلی خوبه. مثلا دیگه از درآمد میکنیم دمز خالی مثلا میم دیگه من تازه واردم دیگه نه این سال اول ما خالی میم. از دولت میخوایم ما چیکار کنیم کار بکنیم بیشتر کار کنیم. آره دیگه ما که میگیم اقتصاد ضعیف است خیلی هم ما بگیم الان از چی کار کنیم بهتره بیشتر. د غالۍ اوبدلو دغه کارخونې مسولین وایي دغه ښځې په ورځني ډول 24 متر مربع غالۍ اوبي. دوی ټینګار لري د واکپال حکومت د ملاتړ په صورت کې به میرمنو ته لا ډیره کاري زمینه برابر شي. حدوداً 600 پای دستگاه کالون بافی داریم که با او حدوداً 1800 تا 2000 نفر مشغول کار می باشه مستقیم و غیر مستقیم هم تعداد هست که در تعیین نرخ مواد اولیه و پشم اینا هم انشالله اونا مصرف هسته. په ورته مهال د هرات سیمه‌ایز مسولین وایي د لاسي صنایعو برخو کې پانګونې لپاره د لا ډیرو اسانتیاو د رامنځته کېدو په هڅه کې دي ترڅو هیواد کې د پانګونې ودې سره د بېوزلو کسانو لپاره د کار زمینه برابر شي. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و در کل وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان همیشه از حمایت جدی از هنرمندان و شاغلان صنایع دستی تأکید ورزیده و در این راستا هر آن کار و مساعدتی که در توان این اداره باشه انشاءالله مضایقه و دریغ نخواهیم کرد. د غالۍ اوبدنه د افغانستان له لرغونو هنرونو څخه دی چې د دې هیواد د فرهنګ او هویت ښکارندوی دی. دغه صنعت وروستیو لسیزو کې د جګړې اقتصادي کړکېچونو او ماشیني غالیو وارداتو له امله له زوړ سره مخامخ شوی دی او ډیری غالۍ اوبدونکو میرمنو خپل کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.